نن چې مونږه د کوم شاعر په شاعرۍ په ژوند او په فکر باندې خبره کوو د هغه نوم دی عبدالرحیم مجذوب. په دې کې د ماضی نه بغاوت ته عبدالرحیم مجذوب یو د رومانټیسزم د ترقی پسندانه شاعرۍ یو نماینده دی. دا کسان خاص کر په نظام باندې خبره کوي، په سیستم باندې خبره کوي، د غریب سړي اگینست دی. د SSR او USA هغه په خپل منځ کې التا یو پراکسی وار کاو. د امپریالیزم په تیره تور باندې به دا خلک کټ شي، خو خبره بنا حق د غنیم نکړي منظور ده. او په دې سیستم کې چې دا کوم کسان زمونږ خیرخوا خپل ځان شو کوي چې موږ تاسو خیرخوا یو، خو په اصل کې هغه د غریب سړي دشمنان. رازونه عجیبه مې په وجدان کې وموندل، جهان ته رسیدم چې کله ځان ته رسیدم. د هجر د وصال قصه د ډیره مختصر موجود په هر ځای چې کوم مکان ته رسیدم. السلام علیکم، زه معلم افضل او زه په خپل چینل معلم نامه کې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو، نن چې مونږه د کوم شاعر په شاعرۍ په ژوند او په فکر باندې خبره کوو د هغه نوم دی عبدالرحیم مجذوب. عبدالرحیم مجذوب په کال 1934 یعنی 1934 کې پیدا شوی او په کال 2021 یعنی 2021 کې په حق باندې رسیدلی. عبدالرحیم مجذوب چې کوم ځای کې د پښتو د ادب او د شاعرۍ ډېر غټ ستنې ولاړې دي، په هغې کې یو عبدالرحیم مجذوب هم دی. د عبدالرحیم مجذوب خو اسې د شاعرۍ ښکاره اړخونه ډېر دي، خو دوه ډیر زیات موست پرومیننٹ اسپیکټس چې کوم د هغوی د پوئټرۍ دي، نو زه به نن په هغې باندې تاسو سره بحث کوم. یو د هغوی د شاعرۍ چې کوم ښکاره اړخ دی هغه موږ سره دی رومانیت، رومانټیسزم، او یو د هغوی عشقیه شاعري ده. رومانټیسزم دا څه څیز دی؟ اول به موږ دا پیژنو په مختصرو الفاظو کې چې دا یو ادبي تحریک دی چې دا په فرانس کې شروع شوی دی په 18مه صدۍ کې، او د هغې نه پس بیا دا باقي یورپ ته تللی دی، برټن ته تللی دی، د هغې نه پس بیا څومره چې کلونایزډ سټیټس وو هغې ته تللی، په هغې کې بیا هندوستان ته راغلی، اردو ادب ته راغلی. پهله دا د رومانټیسزم په نوم باندې دا یو تحریک وو چې په دې کې د دې خصوصیات څه دي؟ په دې کې د ماضي نه بغاوت دی، د خیال ازادي ده، او د دې نه علاوه د کلیوال ژوند سره مینه ده، او د انسانانو حقیقي مسائل هغه شاعرۍ ته راوړل دي. دغه شانته په اردو ادب کې چې کوم دا تحریک راغلی، نو دا د ترقی پسند تحریک په نوم باندې یاد شوی چې د هغې کوم غټ شاعران فیض احمد فیض دی، حبیب جالب دی، احمد ندیم قاسمی دی، ناصر کاظمی دی، احمد فراز دی، او دغه شان ګڼ شمېر منشي پریمچند په نثر کې دی، او داسې ګڼ شمېر نور کسان دي. مونږه د قلندر مومند چې کوم ویډیو وا په هغه لیکچر کې مونږ دا خبره وکړه چې د قلندر مومند شاعري د ترقی پسندانه سوچ او د انقلابي سوچ عکاسه ده، او په هغې کې مونږ په هغې باندې بحث وکړو، د کلام نمونې وړاندې کړې. همدغه شان په پښتو ادب کې چې کوم بل شاعر دی چې د هغه شاعري د ترقی پسندانه سوچ او د انقلابي شاعرۍ یو عکس دی په هغې کې، او هغه د انقلابي تحریک یو استعاره ده، نو هغه د عبدالرحیم مجذوب شاعري ده. نو سیده زه راځم او د کلام یو څو نمونې تاسو ته وړاندې کوم چې د هغې نه زموږ دا بحث ثابت شي چې او د عبدالرحیم مجذوب یو د رومانټیسزم د ترقی پسندانه شاعرۍ یو نماینده دی. دا شاعران چې څومره هم دي، د دې قبیلې شاعران، د دې کیټګري شاعران چې څومره هم دي، نو دا کسان خاص کر په نظام باندې خبره کوي، په سیستم باندې خبره کوي چې کیپیټلیسټ سیستم بیسیکلی دا یو غیر منصفانه نظام دی چې په دې کې مالدار سړی ورځ ته ورځ نور مالدار کیږي، غریب سړی غریب کیږي، او دا د غریبانانو ایکسپلویټیشن په دې کې کیږي، دا هغوی استحصال کیږي. نو مجذوب صاحب وایي چې دغه نظام چې وایي خوار سړی د خوار اوسیتل، او زوی د غدار د منصبدار او جاگیردار اوسیتل، سر د غریب د وپدار سیټ د سردار اوسیتل، سیټ د لګیاوي د خوارانو د لوټي کورونه، ورځه په مخ د خواب په مخ د زیړ ګلونه. دا قدرمنو د عبدالرحیم مجذوب یو مشهور نظم دی زیړ ګلونه.
دا د هغه نه یو بند ما تاسو ته وړاندې کو او په دې کې هغه شروع هم د نظام نه کړی دغه نظام چې وای خوار سړی دی خوار اوسېتل یعنی سیستم خبره کړي چې دا سیستم داسې دی چې دا وایي چې خوار سړی دی همیشه خواري او سیټ مالدارا جاگیردارا ملک خان نواب چودري دا په مختلفو نمونو چې یادېږي نو دا دی ورځ د ورځ ترقی کوي او زوی د غدار د منصبدار او جاگیردار اوسېتل تاسو زب نوم ناخلم تاسو خپل سیستم ته وګورئ نو په دې سیستم کې فلان ابن فلان مالدارا ابن مالدارا ابن مالدارا سیٹ ابن سیٹ سیدا انڈسٹریلسٹ ابن انڈسٹریلسٹ او غریب ابن غریب نو دا نظام داسې دی د دې نظام چې کوم بنیادونه دي هغه داسې دي د دې نظام چې کوم سټرکچر دی جوړښت دی هغه داسې دی چې دا د غریب سړي اگینست دی نو دا شاعران د دې خلاف خبره کوي د غریب په حق کې او د سیستم خلاف خبره کوي دغه شانته په یو بل ځای کې منظوب سے فرمایي چې نارد ان الحق د زده کړې د منصوره ټوټه بشي د استعمار په تیره تورا او خبره بنا حق د غنیم نکړي منظوره غازی د خپل وطن دی دا شهید د ژوندۍ قام دی ویتنام ته سلام دی دا یو بل نظم دی د مجذوب صاحب دا غینوم دی ویتنام ته سلام دی او په هغه نظم کې مجذوب صاحب چونکه ویتنام تاسو ته پته ده چې التا د دوو سپر پاورز په خپل منځ کې پروکسی وارو او یو اس اس آر او یو اس ای هغه په خپل منځ کې التا یو پروکسی وار کو نو الته چې کوم امپیریالیست پاورو چې کوم یو استعماري قوت راغله او امریکا او په غزه باندې حمله کړې و نو دا اوس د هغه خلاف خبره کوي نارد ان الحق د ذکرې لمنصوره دا نار چا ذکرې دا د ویتنام خلکو ذکرې ټوټه بشي د استعمار په تیره توره د امپیریالیزم په تیره توره باندې به دا خلک کټ شي خو خبره بنا حق د غنیم نکړي منظوره دا کم ظالم چې راغله دا غاصب چې راغله د دو خبره به دا خلک تسلیم نکي مطلب سرندر به ورته نشي ولی غازی د خپل وطن دی دا شهید د ژوندۍ قام دی او ویتنام ته سلام دی دغه شان د منظوب صاحب یو بل بند ز تاسو ته وړاندې کوم چې پاغي کې د خپل قام سره چې کم ظلم زیاتې شروع دی دا غي خبره کوي او په دې سیستم کې چې دا کم کسان زمونږ خیرخوا خپل ځان شو کوي چې موږ تاسو خیرخوا یو خو په اصل کې هغه د غریب سړي دشمنان دي نو مجذوب سے فرمایي وی ډیره موده شو چې نیت شي د غوخه پیدا همسا پلاس کان د شیر مخ د رمیش پون جوړ شي لکه موسی د کوه تور شوخ د نور یادوي ورپسې قوم چې تقلید وکاند قارون جوړ شي او ډیره موده راځي زمونږ رقیبان دی لګیا زما استاد د مين لار کې بلتون جوړوي او دا عزازیل او اسرائیل به سلامت پاتې شي خپل عمره او تلاسونه د پختون اچوي دا قدرمنو په دې شعر کې چې تاسو وګورئ وی ډیره موده شو چې نیت شي د غوخه پیدا امسا پلاس کاند شیر مخ د رمیش پون جوړ شي ګوره رمه چې کم دا رما د ګډو د بيزو آغا ریورته وي چې کم یو شپون کې سړی او د دې شپونکی کار څه دی هغه دا دی چې دا رما د شیر مخ نه بچ کی نو اوس شیر مخ څه کار وکړو شیر مخ دومره اوخيار دی چې هغه امسارا واغستله او د ځان شپون جوړ کوي زه دا رما بوزم او زه دا سروم نو آیا د دې شیر په لاس کې به دا رما محفوظ وي او کنه به وي عمدغه نظام زمونږ داسې جوړ شوی چې په دې کې کم انډسټریالیسټس دي یا کم سرمایدار خلک دي یا ایون چې نن کم دا زمونږه انډسټریل او پولیټیکل کمپلیکس دي دا خلک دوی ځان د قوم د عوامو د غریبانو خیرخوا حسابي خو بیا هم په هغه طریقه باندې د دوی ایکسپلویټیشن کوي نو په دې شعر کې هغه طرف ته اشاره ده دغه شانته په یو بل ځای کې مجذوب سے وایي چې زه د کندو اسویلو باندې قسم خورم د یتیم سو سلګو باندې قسم خورم د کسان په چاو د ګوتو می قسم دی د مزدور پاکو خلو باندې قسم خورم کور د ظلم د ظالم بورانوما او دا بنا بل بنیاد بدلوما دا په دې شعر کې عمده د غریب سړی د یتیم سړی د کونډې د بیروزګارا د کسان د مزدور خبره کړې ده چې زه د دې خلکو په خلو باندې په وچو ګوتو باندې په چاو د ګوتو باندې په وچو شوندو باندې قسم خورم چې دا نظام به زه بدلوم او زه خو چونکې ما سره څه ډنډه نشته خو ما سره د شاعرۍ زور دی
او د خپل کلام په زور باندې بزدا نظام بدلوم. دغه شانته عبدالرحیم مجذوب صرف یو داسې شاعر نه دی چې هغه ما تاسو ته په شروع کې ویل چې د پرسنالټي د پوئټري ملټي اسپیکټس دي او په مختلفو موضوعاتو باندې د شاعري کړي دا. نو ډیر کاراله خود هغه دی چې کوم د سیستم خلاف دی او د سرمایدارانه نظام خلاف دا خبره کوي. خو په بل ځای کې د شاعرانو او خاص کر هغه شاعران چې کوم فلسفه چیړي لکه غنی خان کې مونږ ډیر په تفصیل سره دا خبره کړې ده. نو دوی څه بنیادی سوالات راوچتي، کوم سوالونه چې د قدیم فلسفیانو نه شروع شوي دي او د نن تاریخ پورې چې کوم بیسیک کوېسچنز اباوت هیومن ایگزیسټنس اور دس یونیورس اور دی پرپز اف لایف، د دې په باره کې چې کوم بنیادی سوالونه دي نو هغه د خلک راوچتي. نو یو داسې سوال دا عبدالرحیم مجذوب راوچتي، دا وایي چې ګل لکوم راټو کیږي او کوم خوالاړ شي ورژيږي، ورځ شپې ولې بدلیږي، د ګل تخم کې ګل چرته دی سچل دی، دا عقده لګ راته واکړه د دې غوټي چرته ول دی. دا اومه خبره خو پکې ژوره فلسفه ده، خو مونږ صرف داغه هغه د الفاظو کزه تاسو ته روز پړم نو دا خبره کوي چې دا ګل چې کوم دی دا د کم ځای ناراضي. هغه د غالب یو شعر دی، وی سب کہاں کچھ لال او گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوگی کہ پنہاں ہو گئی. دلته خدا تاسو کی چې ګل لکم راټو کیږي، کم خوالاړ شي ورجیږي، دا ګل راخیږي د کم ځای نه، دا د کم ځای نه راځي. او بیا چې دا د بهار او د خپل شباب یو خسته وخت تیر کی نو د دې نه پس چې دا ورجیږي، اول خدا چې دا ورجیږي ولې او بیا دا چرته لاړ شي دا غې نه پس، او دا د ورځو او د شپو چې دا کم بدلون دی نو دا هغه دغه یو شعر دی د روغانی بابا چې د سکندی غړې ټک ټک هسه ابس مګنا د ژوند په ونه د تبر گزارونه کیږي. دا ټول ماغه خبرې دي د غټو شاعرانو ټول یو بل سره تړلې خبرې دي. او د ګل تخم کې ګل چرته دی څه چل دی، دا وخت د لګرا تواکړه د دې غوټي چرته ول دی. نو چې مطلب دا لایف چې کوم دی دا په ایگزیسټنس کې څنګه راځي، دا په وجود کې څنګه راځي. نو دا سه بنیادی سوالونه د داسې نورم ډیر هم مضمون شعرونه او هم مضمون نظمونه او غزلیات شته دي. اوس په اخره کې زه تاسو ته د عبدالرحیم مجذوب یو دوا پزله پورې غزل وړاندې کوم، چونکی عبدالرحیم مجذوب په کلیاتو کې ځای په ځای د دوی غزل همشته او د دوی ډېر بهترین غزلې دي. نو زه غواړم چې د کلام د نمونه په تور باندې تاسو ته د مجذوب صاحب دوه غزل وړاندې کوم، نو تاسو توجه وغواړم. مجذوب صاحب فرمایي چې د زړه تڼا کمې چاودنه غواړي او ستا د ببرو بڼو غنه غواړي، او دا چې څه کسي به لتا خو نه دي کسي می بیا د څه کتنه غواړي. او دا شعر وره تاسو قدرمنو، وی وخت د سپرلی دی خو ګل ودړېدو، دا حادثه هم سسړنه غواړي، او هر یو مظهر د پټپټونی کوي ستا هیرول ک یادګرنه غواړي، او پاگل خرد ملا شعور پلټي صد دفینه پکې هیرجنه غواړي، او ګونګې دنیا مجذوب ته غوږ نیولې نوې تازه جوړ غمجن غواړي. دا خټول غزل اس ډیر خسته دی، خو دې کې چې دا کم ډیر بهترین شعر دی نو هغه دا دی چې وخت د سپرلی دی خو ګل ودړېدو، دا حادثه هم سسړنه غواړي. مطلب ګل چې کم دی هغه بالکل په جوبن کې دی، په شباب کې دی، او بالکل د ځوانۍ په پیک باندې دی، او هغه ودړېدو. نو چې دا ولې ودړېدو، دا حادثه هم سړنه غواړي. سړنه ریسرچ ته وي چې دا کوم واقعو شوله، لکه مطلب په ځوانۍ کې یو سړی دی او په شباب کې هغه مړ شو، نو دا ولې مړ شو، د دې وجوهات څه دي، د دې شاته څه دغه دي. دا کوېسچن هم یو ډیپ انالیسس غواړي، خو ما د تخالی تاسو د سوچ د پاره چې کوم هغه فود اف ثاټ دی هغه در لما درکو، باقی په بیا تاسو خپل سوچ او سیلونه او دغه بیا وکي. او دغه شانته دا اخیری کلام د تزو وړاندې کوم، خو دا د عبدالرحیم مجذوب یو قسمه صوفیانه رنګم پکې دی، تغزلم پکې دی. وی ژوندون ستړی ستومانو چې دربان ته رسیدم، بیا خاورې پس لدی با ز جانان ته رسیدم، او دا فیضو چال مرمخی تصور د پلوشو، پزمکه ګرځیدلم خو اسمان ته رسیدم، او رازونه عجیبه مې په وجدان کې اومندل، جهان ته رسیدم چې خپل ځان ته رسیدم.
دا اوماغه د ټولو فلسفیانو او د ټولو صوفیانو هغه کرکس دی، د کلام کرکس دی، د هغوی د فلسفي کرکس دی چې رازونه عجیبه مې په وجدان کې وموندل، جهان ته رسیدم چې خپل ځان ته رسیدم. یعنی د اصلاح آغاز چې کوم دی هغه د څه نه کېږي، هغه د خپل ځان نه کېږي. او د هجر د وصال قصه د ډېره مختصر موجود په هر ځای چې کوم مکان ته رسیدم. دا هماغه خبره ده چې د خوشحال خان خټک یو شعر دی چې په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم چې د ډېرې پیدای نه ناپدید شو. او رحمان بابا یو ځای کې فرمایي چې عشق په هسې رنګ مقام باندې قایم کړم چې وصال د کبلتون دی نه پوهېږم. نو دا هماغه خبره کوي چې د هجر د وصال قصه د ډېره مختصر موجود په هر ځای چې کوم مکان ته رسیدم او لټون د حقیقت کې حق حیران یم ولاړ، انسان ځینې په تیښته کې انسان ته رسیدم. او مجذوبه لدې رمز او کنایت د څه مقصد، مجذوبه لدې رمز او کنایت د څه مقصد، مطلب د شو مبهم چې د بیان ته رسیدم. امید لرم چې دا شعرونه به تاسو خوښ شوي. که تاسو د عبدالرحیم مجذوب په باره کې څه معلومات لرئ یا څه پوښتنه لرئ نو د کمنټ په سیکشن کې هغه ضرور زموږ سره شیر کړئ. باقي زموږ دا ویډیو در سره لایک کړئ، په دې کمنټ وکړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او د پښتو مینه کوونکو سره شیر کړئ. ډیره مننه. د الله په امان. السلام علیکم.